کله مور پلار چې مړه سي بیا به کوې بیا به الله ته درخواست کوې ای رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا الا زما مور پلار باندې ورحمېږه څنګه چې دوی په ماشومتوب پر ما رحمېدل ماشومتوب کې مور باندې ګرانم که به یخ کې دي یخ به زما کې دي پریشانه به مې مور مریض به زه وم ناداره به زه وم پریشان به زه وم ژړا به ما کول اوښکې به زما د مور ته دي رنځ به ما ته پیښو اوښکې به زما د مور ته دي مجبوره مریض به زه وم شپه به زما مور رڼه کړه زما د مور غېږ د هر انسان د مور غېږ د ماشوم دپاره ځای د پناه وه ځای د اطمینان و ځای د هغه درد و د هغه زخم د سکون ځای و چې مور به په غېږ کې پورته کړي به ارام شي وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا ای الله پر دې باندې ورحمېږه داسې ورحمېږه لکه دې چې په ماشومتوب پر ما څنګه رحمېدلي لهذا پکار دا ده چې د مور و پلار سره ښېګڼه او احسان ان تر دې که چیرې دا مور و پلار کافران وي مشرکین وي خو ستا مور وي یا ستا پلار وي لا الله جل جلاله تا ته د هغوی سره د ښېګڼې حکم کړی هغوی ته د ښېګڼه البته که داسې حکم دی تا ته وکړي چې هغه د قرآن یا د الله د احکاماتو مخالف وي بیا پر تا منل د دې مور و پلار د خبرې ضروري دي په دې باره کې راځي حضرت سعد رضی الله تعالی عنه چې ایمان راوړی د ده مور حمله بنت سفیان نومېده کله چې د زوی په ایمان خبر سو په دې پوه سو چې دا زوی خو زما سره ډېر احسان لري باره یې قسم واخیست او دا یې ویل والله زما د قسم وي لا اطعم طعاما نه خوراک کوم نه ډوډۍ خورم نه اوبه څښم بوک اړتالی وکړي هېڅ شی نه کوم تر څو چې تا بېرته اسلام پرېښي نه یې مرتد سوی نه یې دی ډېر پریشان سو رالی نبي علیه صلات وسلام ته وایي چې یا رسول الله پیش خو دا رقم ده چې ما ایمان راوړی اوس مې مور راته ولاړه ده هغه وایي که چیرې دې در هغه ساعته زه ولاکه یا د خوراک څکه وکړم یا د څک تر څو چې تا نو په دې وخت کې د قرآن آیات را نازل سو الله جل جلاله فرمایي که چیرې دوی تاسو ته په دې باندې امر کوي چې هغه د الله تبارک وتعالی سره د شرک یا د بل امر کوي فلا تطعهما بیا فرمانبرداري د چې د آیات واورېدې ډېر خوشحاله سو کور ته رالی وره وایي مور هغه ورته وایي ما ته خو الله فیصله راکړه اوس خو دې یو نفس دی اوس دې یو نفس دی زما دې په رب د کعبې قسم وي چې سل روحه دې سي سل نفس دې سي هر نفس وزي 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 څومره درد به ماته راکړي لا والله بالله که د دې ایمان نه تېر سي مور یې زړه ته وویل چې کاکا سړی خو اوښتی دی برته یې خپل بوک ارتال مات کړي نو په هغه شانو کې چې مور و پلار تا ته حکم وکړي چې تا ته زوی غلا وکړه زوی درواغ ووایه زوی د بل مال راوړه فلا تطعهما بیا به د مور و پلار ته فرمانبرداري نه کوي په دې شي کې البته په شرعي احکاماتو کې پلار ته وایي لمونځ وکړه مور ته وایي لمونځ وکړه بیا په دې صورت کې بیا به تا باندې لازم دی چې د دې خبره به منې او د دې سره پله روانه لهذا په کار دا ده د دې سترو هستیو قدر وسي